دا یو ورو سوال کړی دی وایي که یو کس راولګي او ځان سره یو روجتي بوځي او په هغه باندې روژه ماتې وکړي نو الله به ورله څه اجر ورکوي د دې وایي په حدیثونو کې څه اجر راغلی دی خاص الجواب امام ترمذي یو روایت راوړی دی امام ابن ماجه هم راوړی دی د زید بن خالد الجهني رضی الله عنه هغه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء څوک چې په روجتي باندې روژه ماته کړي روژه ماتې وله ورکړي روژه ماتې ورکول یعنې موړي کړي د ده دپاره د دقه روجتي انسان د روجې امره اجر دی او د هغه د روجې نه به څه کم نه شي اچا چې روژه ماته کړې ده د سره د هغه ته خو اجر د هغه میلاویږي ځکه چې خپل عبادت کړی خو هغه ته چې څومره اجر میلاویږي د هغې امره اجر هغه ده ته میلاویږي دومره لوی فضیلت دی او دا د سلف صالحینو طریقه ده د سلفو سیرت چې راوالی وګورې که نه نو ډېر حرص به هغوی کوو د دې خبرې چې به بل باندې خوراک وکړي او بیا خصوصا چې روجې او په هغه باندې روژه ماتې وکړي ځکه بعضو سلفو نه دا خبره نقل ده وایي زما دا خبره خوښه ده چې زه لس کسان راولم په خپلو ملګرو کې او هغه خوراک وله ورکړم کوم چې د هغوی خوښي دا خبره مې د دې نه خوښه ده چې زه لس غلامان او مریان ازاد کړم د هغې نه مې دا خوښه ده چې لس ملګري راولم او په هغوی باندې خوراک وکړم بلکې سلفو کې د ډېرو طریقه دا وه چې ځان له یوازې روژه ماتې به یې نه کوو بلکل د یتیمانانو مسکینانو غریبانانو میلمنو سره همیشه د هغوی روژه ماتې به د هغوی سره لکه هغو کې مشهور عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دی عبدالله بن عمر دا طریقه وه هغه به روژه ماتې لازم د یتیمانانو مسکینانو غریبانانو دې خلکو سره کوو دغه شان داود الطایی مالک ابن دینار امام احمد ابن حنبل یو ټولو باره کې راځي چې دوی به یوازې روژه ماتې نه کوو لازم به ورسره سوکو د هغو سره به یو ځای روژه ماتې کوو بلکې د بعضو باره کې راځي د حسن بصري رحمه الله او د ابن المبارک رحمه الله په باره کې وی دوی خو به یو روژه ماتې یوازې نه کوو لازم به روژه ماتې کې څوک راوسو او بیا به یې د هغوی خدمت کوو په دې لوی ځان به میلمنو ته د غریبانانو ته د یتیمانانو ته چې څوک به مو هغوی ته به ولاړو او د هغوی خدمت به یې کوو یو شی به یې تقسیمو بل به یې تقسیمو او دا چې روژه به د دوی مو روژه به دوی م نیولې وه خو بیا به د هغوی خدمت هم کوو دا د سلف صالحینو طریقه وه چې نن سبا ورکه ده نن سبا دا طریقه ورکه ها شتي خو په عربو کې شتي دا خبره اوس هم په عربو کې شتي موږ لیدلې ده ځکه چې موږ دلته پاتې شوي یو ډېر او په خپلو سترګو هم دا حالات لیدلي نو عربو کې اوس هم دا عادت شتي چې د دې خبرې انتهایی کوشش کوي چې څوک ما سره روژه ماتې وکړي د لارې نه دې په زور بوځي بلکې بعضو تاجرانو خو دا طریقه ده او دا د اورېدو خبرې نه دي ما په خپلو سترګو دا ځای لیدلی ما ته چا ووایي یو ځای کې داسې کېږي تحقیق دپاره چې موږ ورغلو بعض ملګري نور هم مخکینۍ خبره نو چې موږ هلته ورغلو هلته دقې شان وو چې روژه ماتې ورسره وکړي نو پیسې هم ورکوي سړي له چې ما سره روژه ماتې وکړه او پیسې واله داسې خلک پکې هم شته او په دې لارو کوڅو کې به تاسو لیدلي دوی د ماشومانان ګرځي د روژه ماتې په دې ټینګ کې په دې ګاډو باندې دا کجورې تقسیموي او اوبه تقسیموي او په دوکانونو کې تقسیموي په هر ځای کې تقسیموي نو عربو کې اوس هم دا عادت شتي او هغوی خبر دي د اجر نه هر چې زموږ پښتانه دي نو په دې باب کې ډېر شاته پاتې شوي دي ډېر دا ډېر که زه ډېر هم راکاږم که نه خو بیا راته هم کم ښکاري ډېر شاته پاتې شوي چېرته شاذ او نادر که کس نه وي زه د هغې خبره نه کوم یعنې ای به کسان به لازم زه د عامې معاشرې خبره کوم که څوک ماته دا وایي چې نه زموږ کلي کې پلانی دی هلته پلانی دی هلته زه د پلاني خبره نه کوم زه عامه معاشره د عامه معاشره کې دا عادت نشته
تر دې چې جومات ته څوک ځان سره پیکوړې راوړي کلي کې یا څه شی راوسي د هغه هم لاس کې داسې پټ نیولی چې دا بل راته ونه وایي یا څوک رانه کجوره ونه غواړي څوک څه ونه غواړي داسې خلک پکې هم شته او برید به تاوی را تاوی او وایي چې زموږ جایداد ډېر دی او نیم کیلی زموږ دی او موږ څوک وایي خانان یو څوک وایي ملکانان یو څوک وایي پښتانه یو او څوک وایي دا یو څوک دا یو او په ټول کلي کې داسې ځوان به نه وي چې هغه دا اعلان وکړي چې بهی په دې جومات کې چې څوک هم رو جماعت ته کوي به زما له طرف نه وي دې ځوانان به میلاو نه شي داسې په پښتنو کې داسې خانان او ملکانان او مالداره شتي چې د هغوی دومره ځمکې دي چې په ګاډي کې وپکې ګرځي پیاده پکې څوک نشي ګرځېدی خو د دغه مالدارو به چېرته ویني چې یو ځای کې یې خیمه لګولې ده یا یو ځای کې یو څو جوماتونه مقرر کړي دي یا یو مرکزي جوړ کړی دی او هلته عام اعلان دا کړی چې دلته څوک هم رو جماعت ته راځي هغه ته به پرې رو جماعت یې میلاویږي او که څوک پېشمني له راځي نو پېشمنۍ به ورته میلاویږي سم خیال دی که زما خبرې غلطي دا به تا ته چې نادر شتي هلکان شتي ځوانان شتي هر وخت کې خیر والا خلک دي خو زموږ په پښتنو کې ډېر لږ دي پښتنو کې لږ او په عربو کې زموږ په نسبت هغه بیا ډېر زیات دي نو دا د سلف صالحینو طریقه وه چې هغه وخته پورې به روژه ماتې نه کړو څوک چې په څو پورې ورسره بل کس نه اوس که ته دا طریقې شروع کړې او د ځان سره روزانه یو کس بوځي روژه ماتي له دې کې دا خبره هم یاده کوي چې ګوره لازم نه چې دی به غریب وي ځکه چې دا حدیث عام دی من فطر صائما چا چې روژتي له روژه ماتې ورکړه پکې نه چې غریب وي ته ځان سره روزانه یو کس بوځي او 10 روژو میاشت وه 10 روژې تا ونیوي یو روزانه د یو کس بولی که 15 روژې تا ونیوي ځکه چې هلته د هغه اجر درته هم میلاوي کان له مثل اجره څنګه اجر چې د هغه دی د روژې دقه شان اجر تا ته میلاوي نه د هغه د اجر نه به څه کم شي او نه به د دنه دواړو ته پوره اجر میلاوي ښه ته 2 بوځې روزانه څو شوي لس کم 90 روژې شوي ځکه چې 10 تا ونیوي او 10 ثواب ته میلاوي بیا 3 بیا 4 بیا 15 الله اکبر او بیا چې عام اعلان یې کړی چې بھئی دې علاقه کې یا دې جومات کې یا دې مرکز کې څوک هم روژه ماته کوي به زموږ د طرف نه میلاوي دې سړي ته به څومره لوی اجر میلاوي بل دا چې دې کې نور عبادت هم دننه رالو که نه ولې اجر ډېر دی نور عبادت پکې هم رالو لکه د نیکانو خلکو سره ناسته دا ځان له عبادت دی ته نیک سړی راولې روژه ماتي نو یو خو دې دا عبادت وکړو چې روژتي دې روژه ماتي له راوستو دننه دې پکې بل عبادت دا وکړو چې نیکعمله سړی دې راوستو دا سره کېناستې نو دریم عبادت پکې بل دا راغی شریعت وایي چې ای مؤمنانو د یو بل سره مینه محبت ډېر کوي نو دا د مینې محبت د ډېرېدو یو لار ده دا هم عبادت دی دننه پکې بل عبادت راغی شریعت وایي خوراک په خلکو وخوروئ عامه خبره کړې ده نو تا خوراک هم وخورو په سړي باندې او روژه ماتې دې ول هم ورکړو نو دې کې څو عبادات دننه راجمع شو نو زموږ خو د الله نه دا امید دی چې صحیح د دې حدیث کې خو دا اجر بیان شوی خو اجر به د دې نه هم زیاتي ولې به اجر دې نه زیاتي نور عبادت پکې هم راجمع شو نو د هغه نورو عبادتو خو خپل اجرونه دي بیا او سره دا اجر کې نو اجر ښه ډېر دی نو حتی اوسه کوشش پکار دی په دې مبارکه میاشت کې او د دې نه علاوه هم چې کله بوځئ هغې کې نفلي روژې ونیوی شي لکه عامې روژې عرفات روژه راله عاشورا راله یا د میاشتې 3 روژې 14 14 15 او تا ته بعض مسلمانان معلوم وي چې هغوی دا روژې نیسي دوی له اهتمام کوو د روژه ماتې الله به دل اجر درکړي څه پیزي نه او اجر پې ډېر میلاویږي ځکه چې روژه ماتې ته سړی کښېني خو څه چې ته خورې کېدای شي هغه د هغې نه لږ وخوري او حدیث کې راځي معلوم دی تاسو ټولو ته چې د 2 خوراک 4 کې د 4 هغه 8 کې او بیا په دې طریقه باندې ځه او دې بعضو له سترګې وږي غریبانو که ته ورته وایي څوک مېلمه زموږ ځان له 2 پیکوړې وي ته بل راولي نو دې غریب نه هیري او په خپل هم به یې څه ونه خوري هغه هر څه پاتې شي خو د اجر هغه نصیب نه وي د غریب بس
زمونږ د خلکو بیا خصوصا چې مازدیګري کې ورته ووایې چې کله د دوی هغه روژې سر ته ختلي، دوی زموږ روژې سر ته کوي چې روژې سر ته ختلي او ته ورته وایې یاره زه یو 2 مېلمانه راولم ځان سره، لکه لا پته یې ګزار ونه کړو چې موږ ځان له ته غایل دی او ته راپسې د بهر نه م راولې نور. نو سینه پراخه ساتئ، د خیر او د برکتونو میاشت ده. او زما د دې مبارک ځینه خپلو خویندو میندو ټولو ته دا پیغام مې هغوی ته دی چې کور کې تاسو پکوړۍ پخوئ، سموسې پخوئ، شربت جوړوئ، هر څه چې کوئ نو جومات ته تلیږئ، یو مرکز هم خواته یو اداره خواته یي چې هلته خلک را جمع کېږي، یا پکې غریبانان یا یتیمانان یا عام خلک هلته لیږئ، کوشش کوئ. نو که چېرته هره زنانه دا جذبه په زړه کې وي او لیږي دې خلکو ته، نو څومره لوی شی به ترې جوړ شي او د څومره خلکو ګزاره به پرې روانه شي.